Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Granu Malgaro, MR Pakistan Learning Channel, again with another informative video which is concerned to if error function in Excel. if error function حواله سره ځان سره لږ سرسری د دې هغه کانسپټ باندې ځان پوهه کې if error په مایکروسافټ ایکسل کې به مونږ کوم ځای یوز کوو چې کله مونږ په یو ډیټا باندې په یو ټیبل باندې لکه دا یو رف ټیبل دی یو ډیټا ده په دې کې مونږ په ځای کې څه فارمولا څه فنکشن اپلای کړي او په هغه کې ان کیس چې ته ایرر راځي نو هغه ایرر بای ډیفالت په داسې ښکاري چې مطلب هغه بس ایرر ورکړي چې را ویلیو کې څه مسله ده پس تاسو په ډیف کې چې کوم تاسو ډیوایډ کړي په هغه کې څه مسله ده نو ایرر به هغوی په خپل لینګویج کې تاسو ته نمایه کوي نو موږ به غواړو چې د اف ایرر په ذریعه باندې موږ د خپل د کنډیشن د خپل کرایټیریا یا زموږ د خپل ګیون سټیټمنټ مطابق چې کوم ایرر راځي نو موږ ته هغه شانتي شو کې تاسو به په ډیمو باندې په خپل باندې په کانسپټ باندې پوه شئ دا زموږ سره یو رف ډیټا ده یو ټیبل دی چې دا موږ اخیستی دی اوس تاسو ګورئ دې ته ښه دا زه ډیوایډ کوم څنګه ډیوایډ کوم زه وایم چې ایکول 100 divide by 5 او ما ته ریزلټ راکړه نو ما ته وایي 20 دا زه ډریګ کوم په دې ټول ټیبل باندې نو کمپلیټ چې کوم دی نو دی ډیوایډ کړه اوکې اوس ګورئ ښه ان کیس په دې کې چې ته مسله راځي چې د ایرر راځي نو ایرر ما ته څنګه شو کوي جسټ ستاسو د پوهې دپاره دا 200 چې کوم دی که نه دا ما ریموو کړه او په دې کې ما څه ټیکسټ ورکړه او انټر مې کړه نو ما ته څه وایي دا ایررز دي د دې دا بای ډیفالټ ما ته راغلی چې مطلب ستا به څه ویلیو کې څه ایرر وي دا چې چلو بل ایرر ته ګوره زه دې ځای کې رالم او دا 6 دا مې ریموو کړو او دا یې مکمل بلینک پرېښودو نو دا ډیو چې کوم مطلب ډیوایډ کېږي وایي چې یاره دې ځای کې ایرر دی کلیر شو بل دې ځای کې زه راځم سی فار ایگزامپل دا 8 چې کوم دی دا ریموو کوم او دا ډیوایډ کوم په 0 باندې اوکې نو بیا څه وایي ما ته بیا اگین اومقه ایرر راکم نو دا ګوره دې ځای کې چې کوم دې څه ټیکسټ راغی په دې ځای کې دا بلینک شو په دې ځای کې 0 راغی نو چونکې موږ الریډي فارمولا فنکشن خو موږ اپلای کړی دی که نه الریډي دا فارمولا دې ځای کې دا فارمولا بار دی ټیک شو او دا ډریګ شوی هم ده اوس دا ایررز چې څنګه دلته کې موږ ته اپیر کېږي شو کېږي نو د اف ایرر په ذریعه باندې به موږ خپل یو میسج په دې کې ورکوو یا که ټیکسټ ورکوي یا بلینک یې پرېږدي یا 0 ورکوي نو موږ ته به د هغې مطابق بیا ریزلټ راکړي لکه اوس ګورئ ښه دا فارموله دې ځای کې ده دلته که تاسو راځئ او که مطلب دې ځای کې تاسو F2 واخلئ تاسو ته فارموله نمایه کېږي ټیک شو جي دې ځای کې از ایکول ټو چې کوم دی که نه دې نه مخکې به واخلئ اف ایرر دا به پخپله راشي دا به چې کوم دی تاسو ډبل کلیک کې ډبل کلیک شو اوس ګورئ ښه د دې سینټکس څه وایي د دې سینټکس کې چې کوم دی نو ویلیو ده او د ویلیو نه پس چې کوم دی نو په دې کې چې کوم دی ویلیو اف ایرر دا څه ته وایي ویلیو زمونږ دا زمونږ چې کوم ویلیو دا مونږ ورکړی چې مطلب دا مونږ ته دا فارموله اپلای کا دا D6 ډیوایډ بای E6 دا D6 ډیوایډ بای E6 دا خو الټی په دې کې خپل باندې دی دې ځکه تاسو هم کته شي ښه نو اوس ګوره ښه دې ځکه زرا لمه او بیا مې کومه ورکړه دا ویلیو خو خپل الټی واغستې شو کنه دا زمونږ فارموله چې کوم باندې مونږ اپلای کړی و اوس دلته کې زرا اعظم کنه ډبل کوټس په واخلم او ټیکسټ په ډبل کوټس کې تاسو بندوي او زه ورکوم چې ناٹ کریکټ ماته به دا ایرر چې کوم دی په دې الفاظو شو کوي په ډبل کوټس کې بیا بند کې او دا بریکټ په بند کې دا چې کوم پیرنتھیسس دی دا به انټر کې دا خو چونکې ټیک ده دا خو ځکه صحیح راځي کنه دا چې کله زه ډریګ کوم کنه تاسو ګورئ دا ایرر شو یا دا ایرر شو یا دا ایرر شو په هغې کې ماته څه راځي ناٹ کریکټ په راځي ګورئ ورته ښه دا ما ډریګ کړه دا ډریګ شو اوس ما ته څه راغی ناٹ کریکټ راغی نو د اف ایرر چې کوم دی نو د دې کانسپټ باندې تاسو پوه شئ چې مطلب کوم ایررز راشي نو هغه ایررز موږ د دې طریقې سره موږ ځان ته فایند آوټ کولی شو مطلب ما ته ناٹ کریکټ راکړه ناٹ ویلډ راکړه اوس ګورئ که نه لکه دا ټیکسټ په دې کې موږ خپل ورکړه که نه نو د اف ایرر بس مقصد همدغه دی چې موږ ته به چې کوم ایررز راځي نو چې کوم میسج کوم ټیکسټ کوم سټیټمنټ موږ ورکړي نو موږ ته به هغه ایرر په هغې فارم کې شو کوي لکه اوس سی فار ایگزامپل بل دغه ته ګورئ ښه دا نوټ کریکټ چې کوم دی که نه زه راغلم دا سپوز زه دلته کې ودرېږم دا فارمولې په اول سیل کې ځکه ودرېږم چې بیا په ټولو باندې اپلای کوو نو بیا به اسانه یې که نه
دلته به راشئ تاسو دا نوٹ کریکټ چې کوم دی که نه اوس سپوز ویم که نه دا ما ریموو کو اوی کمپلیټ دا ډبل کوټس اخیستې شوي دي که نه دا ډبل کوټس دا هم ډبل کوټس دی اوی دی بهر ودرېدم زه دې وخت کې دا ویم که نه چې ما ته به صرف هغه به بلینک ښي خالي به ښي هغې کې ما ته سم نه راکړي او زه انټر کړم ټیک شو اوس ګورئ ښه دا خو الرېډي ټیک ده که نه ځکه نه ښکاري داسې اوس ګورئ د نوټ کریکټ ته ګورئ چې کله ډریګ کړم که نه دا ما ته بلینک بیا ښیي ورته دا اوس وګوره ومخ ایرر دی که نه دا هم بلینک شو دا هم بلینک شو او دا هم بلینک شو نو اوس ګورئ که سپوز د دې ځای نه فرض که دا ایرر لرې شي دلته کې به فارمول الرېډي اپلای شوې ده دا ما ته بیا جواب ټیک راځي لکه ورته دا ډي اف جي او ټیکسټ مونږ غلط ورکړو دلته ما 200 چې کوم دی اپلای کړه او دا زه انټر کړم نو ما ته به رزلټ اوس اوکې راځي کلیر شو اوس بیا دلته ګورئ ښه که زه ان کیس دلته کې که تاسو مطلب ډبل کلیک کوئ هم به تاسو ته فارموله شو کېږي که F2 ورکوئ هم به شو کېږي او که فرض که ان کیس تاسو دې ځای کې ودرېږئ د فارموله بار ته دا تاسو فارموله دا فارموله بار دی په دې ډبل کوډس کې زه دې پرې چې کوم دی اوس منشن کوم که نه سی فار ایگزامپل بل ټیکس ورکوم your given format is invalid ٹھیک شو دا ما انټر کو اوس ګورئ ښه زه دې ځای کې ودرېدم او دا زه ډریګ کړم ګوره ورته چې کوم هغه بلینک و هغې کې به اوس څه راځي ما ته سټیټمنټ څه راځي ما ته سټیټمنټ دا راځي که نه چې یاره مونږ ورته ورکړي چې یاره your given format is not is invalid غلط دی اوس مطلب که سی دې ځای کې زه مطلب اوس کریکشن کوم نو زه به دلته راشم دې ځای کې مطلب زه یو ورډ ورکړم سی فار دلته کې ما 6 ورکړم ټیک شو جي او دا ما انټر کړه نو ما ته اوکې شو دلته زه رالم دې ځای کې مې 8 ورکړه دا مې انټر کړه نو ما ته اوکې شو نو د اف ایرر کانسیپټ دا دی چې تاسو کوم ځای کې یو فارموله یو فنکشن یوز کوئ او تاسو وایئ چې کوم غلطي کیږي نو موږ دې زموږ د شرط زموږ د ګیون سټیټمنټ مطابق یې موږ ته شو کوئ کلیر شو دې ځای کې یو بل ډیمو ته ګورئ ښه بل اګزامپل ته ګورئ سی دلته زه رالم دا سټوډنټس نیمز دي ټیک شو او سپوز دا د هغوی چې کوم دي مارکس دي او د هغوی چې کوم دي دې ځای کې زه په دې باندې ایوریج فارموله یوز کوم دا ایوریج ما واخیسته تاسو ګوره ایوریج دا به ډبل کلیک کې ایوریج زه د دې معلوموم دا ای سټوډنټ دی داسې معلوموم دا وي د ایوریج راغی په ایوریج فارموله باندې راوته ټیک شو او دا زه ډریګ کوم نو دا ټول چې کوم دی انویل ځکه دلته څه شته نه څه نشته دی که نه خو سپوز زه یم چې ما ته دا ایررز مه شو کوه زه به څه چل کوم زه به دې ځای کې ودرېږم که دا ډبل کلیک کوئ او که دې فارموله بار ته ګورئ ټیک شو دا زه ان کیس ما دا ډبل کلیک کوم نو د دې ایکول نه دی د دې ایکول نه مخکې چې کوم دی اف ایرر واخلئ دا ډبل کلیک کې دا ډبل کلیک شو نو بای ډیفالټ هغې سره هغه پرنتیسس اوپننګ پوزیشن کې را ایوریج په خپل ځای باندې دی ویلیو زمونږ همدار هم چې کوم ایوریج راغشتو هغه بریکټ بند دی دا زه به نه ډسټرب کوم دا به زه نه چېړم زه به دې ځای کې ودرېږم صرف کومه به واخلم ډبل کوټس به واخلم او په دې ځای کې به ورکړم چې ناټ کورکټ بیا هر څه تاسو ورکولی شئ ٹھیک شو ناټ کورکټ دا ما ورکړ ډبل کوټس کې به دا بیا بند کړئ بیا به بریکټ بند کړئ او دا به انټر کړئ اوس ګورئ ښه دا اوکې ځکه دې کې خو ویلیو شته او دا زه ډریګ کړم دلته کې داسې ګورئ دا ډریګ کړم دا څه ګورئ ناټ کورکټ ځکه چې دا ما په خپله باندې دی ځکه دې ګورئ دا اف ایرر په ذریعه باندې ما ځان ته دا شو کړه دا میسج که دې ځای کې اوس مطلب څوک ویلیو پوټ کوي نو هغه به هلته کې چې کوم دی کریکشن به کېږي اوس ګوره ورته تاسو خیال دی ورته دې ځای ته وګوره دا کریکشن کېږي نو یو به دا اوس ریموو کېږي نو د اف ایرر چې کوم دی دا کانسیپټ و چې تاسو ځان ته په خپله باندې مطلب هغه کرایټیریا ورکولی شئ ډیره مننه ښاد او آباد اوسئ امر پاکستان لرننګ چینل تاسو لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ د لوی الله په امان السلام علیکم